کله چې درنم څوک معافي وغواړي نو معافي ورته کوئ. بعضې وخت کې سړی وایي ما د الله په نوم معاف کا، د الله په خاطر مې معاف کا. چې کله درتم د معافۍ څوک ووایي او بیا د الله نوم والي چې د الله په خاطر مې معاف کا، دته ډایرک معافي کوي. حدیث مبارک کې راځي چې هغه تا ته داسې ووایي چې ما معاف کا، ما نه غلطي شوې ده او ته یې نه معاف کوي، الله تبارک و تعالی وی چې دا بنده کله ما نه معافي وغواړي نو زه به یې بیا نه معاف کوم. چې تا ته بنده معافي غوښتله تا هغه ولې نه معاف کوم؟ زما بنده و تا ته وی ما معاف کا، نو ته دې معاف کا او داسې ورځ به راشي چې ته به ما ته د معافۍ ووایي نو زه به تا معاف کوم. په ځمکې والا رحم کوه، اسمان والا وی زه به په تا رحم